د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. درنو لیدونکو سلامونه او ښه راغلاست. دا ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو تر دې مهاله له مهمو تازه خبرونو څخه خبر شئ. محمد محقق له عبدالرشید دوستم او باتور دوستم سره دغه او یو بل عکس خپاره کړي او ورسره یې لیکلي دي چې دوستانه ناسته مو ترسره کړه. جالبه خو دا ده چې شاته یې په یوه اتاق کې 4-5 ساعتان دي او د ټولو وختونه یې هم مختلف دي. د پارلمان پخواني استازي امان الله ګوزر په ترکیه کې د سمندر په غاړه په پلاستیکي توپانچه په کاڼۍ ولي او وایي چې په نښه ویشتنې کې لا هم تکړه دی. د افغان ښځو یوې ډلې په کابل کې د یلدا شپه ولمانځله. تېره شپه د لیندۍ دریشمه د کال تر ټولو اوږده شپه وه چې د افغانستان د ښځو د یوه غورځنګ له لوري په پلازمینه کې ولمانځل شوه. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډله د اسیایي جام لوبډلو په ترڅ کې سبا پنجشنبه د مرغومي په دویمه مسابقه لري. لومړی ځل طالب واکمنۍ کې موسیقي ته اجازه ورکړل شوه. تېره شپه ټلو تلویزیون د یلدا شپې ځانګړې خپرونه کې افغانه موسیقي په ژوندۍ بڼه وغږوله. د هېواد د رښتینې خپلواکۍ او ستر اتل غازي امان الله خان ته په سپکاوي ډېر د پنجاب نوکران د واک له سترو او لوړو ګړنګونو پر ځمکه راغورځېدلي او له هېواده تښتېدلي دي. نوي واکمنان د ستر غازي روح او د ملت احساسات ورته نارواو په تکرار نه جریحه‌دار کوي او خپل سیاسي قبر دی په خپلو لاسونو د ځان لپاره نه کیندي. درنو لیدونکو دا او تر دې مهاله مهم خبرونه چې موږ له تاسو سره شریک کړل. که تاسو تر اوسه زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب نه وي نو سبسکرایب یې کړئ. تر بیا ښه وخت، الله مو مل شه.